زه په قامونو کې دا بله قطعه ده زه په قامونو کې یو قام یادېږم زه په قامونو کې یو قام یادېږم او تل ننګیالې په هر مقام یادېږم او ما چې آزاد کړو د خپل تن په وینو ما چې آزاد کړو د خپل تن په وینو بیا هم په خپل ملک غلام یادېږم ورته شهیدلې کاغذونه یو نه د منډې رټ راته هسې دا بله قطعه ده واره بله قطعه ده هسې په پښتو ویلو پښتون کله جوړېږي هسې په پښتو ویلو پښتون کله جوړېږي او کار چې د پښتو کوي پښتون کله جوړېږي او نفرت او حسد دواړه چې یې زړونو کې موجود وي نفرت او حسد دواړه چې یې زړونو کې موجود وي د داسې قام په خپلو کې تړون کله جوړېږي اوس بله قطعه تاسو ته خو مې ویلي زما غیرت زما عزت زما حیا یې پښتو زما غیرت زما عزت زما حیا یې پښتو زما ژوندون زما سکون د وجود ساه یې پښتو او بې عربۍ نه په دنیا کې ژبې څومره چې دي بې عربۍ نه په دنیا کې ژبې څومره چې دي او په دغه ټولو کې بهتر او سربالا یې پښتو نه دا ټولې قطعې دي